ها اول نيت نيت خو عام ها لاس بوینځي استنجا بوکي او د عورت فوشات کسنه کېدلي به پاک کړي نه نه اودس ته شروع کړي او بیا به وي لاسونه رسول صلی په دیوال یا په ځمکه راښکوو درېیر شو ښه نو اوس بیا ترتیب ته راځو نیت خو په کېدای شي چې عبادت دی ناول به لاسونه وینځي بیا به عورت وینځي د عورت فوشه که څه لګېدلي هغه به وینځي بیا به لاسونه صفا کړي بیا به داسې اودس وکړي لکه څنګه چې د مانځه دپاره کوي بیا د هغې نه بعد په سر باندې به اوبه راړي څو پیرې 3 پیرې او چې ښه مطمئن شي چې د اوبه ویښ ته رسېدلي دي د هغې نه بعد په ټول بدن به اوبه راړی په ټول بدن څنګه اول ښی لاس ښی طرف او بیا کس طرف او دې سره غسل څه شو ختم شو ها د غسل نه بعد اندامونه وچول څنګه دي پرون موږ دا مسله بیان کړې وه چاته یاد ده ها کله ناکله جایز دي او نه کول څه دي غوره دي دلیل هغه میمونه رضی الله عنها رسول صلی الله تولیه راوړه رسول صلی الله هغه تولیه وانغسته دا د غسل طریقه شوه او حاصل شو د غسل ښه د دې نه بعد د دې نه مخکې موږ مسله د اودس ذکر کړې وه د اودس طریقه به څوک به بیان کړي دې ملګرو ته او دوی ته به مخکې اودس ته وکړي شرعي اودس څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی كم تنهى قادس قال لا بخلو كي سوكشتي ها تكونيش بس ودري قد ملقرو تمخكا وديسي اغا يوبير اغا مكاكي سكسان دي جو اغا سوفيان ودكيو اغا هواتي او دسكو تمخكا شانوكا دي ملقرو تمخكا سيي وسروايا اول بداوكي بيا بداوكي بيا بداوكي اول با يدو كدا ودس نیت په کوم ځای کې دی نیت په ځای کې نیت چې وکړو دې سره دا وضاحت کوي چې ګوره نیت په خوله باندې نشته یعنې د اودس دپاره نیت لازم دی ځکه چې عبادت دی او نیت به په زړه کې بیا نه بیا به بسم الله ووایو بسم الله بسم الله چې دې ووایي بیا به لاس ووینځو بیا به اوبه راوالو یو چونګ به خولې ته په یو چونګ کې خولې ته به یې واچوو بیا به پوزې ته به یې راکړو دا کار به 3 پیرې وو په خوله کې د اوبه به وچورلو بیا به یې ټوک او پوزه به سوړ کړو په دې سره به پوزه سوړ کړو دا پکې نشته چې پوزه به لازم ترخې او غړغړه پکې نشته د غړغړې دا مسله بې دلیله ده صرف په خوله کې اوبه وچورله د هغې نه بعد مخ به یې ځو 3 پیرې یعنې په پلنوالي د مخ اندازه چې ده د یو غوږ نه د بله پورې او په اوږدوالي کوم ځینې چې ویښته راخیږي د زنه پورې د ګیرې مسله ګیره کې به خلال وکړو که چېرته ګڼه او که چېرته رنګۍ ګیره نو بیا خو لازم دي چې لاندې سرمن ته اوبه ورسو ځکه چې خو اسانه ده خو که ګڼه ګیره نو طریقه بیا حدیث کې دام راغلی دی چې یو چونګ اوبه راوالې او دې ګیرې ته یې واچې او بیا پکې دا ګوتې دا پکې وایي دام صحیح دي ثابت دي د رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه د کوم ځای نه د ګوتو د سرونو نه دې کې ډېر ملګري خطا کېږي هغوی چې لاس وینځي د اوبو ته د لاس د دې ځای نه نیسي د دې مړوند نه او دا ځای ورسره پرېږدي دا ورغوې او د لاس د شا نو دا دوی خطا شوي دي ګورئ لاس چې ویلی شي د ګوتو د دې سرونو نه شروع کېږي د سنګله پورې ها سنګله پورې 3 پیرې غوره طریقه ده بیا به مخې ته راشو او یا دویمه طریقه دې سره چې د شا نه یې مخې ته راولو او د مخې نه یې شاته بوځو درېیمه طریقه چې څنګه د ویښته یي دقې شان پرې مسحه وکړه د غوږونو مسحه څنګه کوو کمې ګوتې دې ته مسواکۍ ګوته وایي او دې ته د توحید ګوته هم وایي دا به پکې دننه کېږدي دا به په دې غوږونو کې ووایي او دا غټه ګوته چې کومه ده دا به شاته د دې غوږونو نه داسې تاو کړي
بیا به د هغې نه بس کوي په وینځو اسد مذهب به ذکر نه کړه نشتی اسد مذهب بدعت دی بیا بیا به خیر په وینځو او پرې لري د دې د ګیټو پورې د سلوانو سره ګیټې کمې وي دي دا کومې چې دوه غاړو ته راوتي شیعګانو سره ګیټې کمې وي دي شاته چې راډوکې راوتی د هغوی عجایباتو کې دي او خو به جدا مسله شو بارک الله فیک بیا هغې نه بس بیا دا وایي کومه ځواب ووایو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين او په دې سره دا ګوته اوچتول یا اسمان ته کته د دواړه کمزوري دي صرف په دا دعا ووایې او دې سره اودس څه شو ختم شو په منځ کې هر اندام دپاره ذکر لاس سره مخ سره سر سره دا بدعت ته نشته خو دا چا ته یاد دي چا یاد کړي دا ګوره اکثر هلته زموږ دا کمرونه چې دي دا تبلیغ کې چې ګرځي را ګرځي او علم ورسره نه وي هغوی دې خلکو ته ښیي نه نه مړه اودس ختم ګوته ته دا هغه د هر ځای دپاره خپل دغه دی چې مخ وینځي نو یا الله زما مخ سپین که د قیامت په ورځ تا ته یاد دي نو موږ هم دقه وایو خو دا دواګانې چا ته یادې دي او نو هر یو دپاره چې دواګانې کوي او د هر یو اندام دپاره خاص ذکر د حدیث کې نه دي ثابت دې سره مسله ختمه شوه د اودس او مسله ختمه شوه د څه د غسل والله اعلم سهار سبا به انشاءالله بیا د کتاب الحیض دا بیا نه بعد کتاب التیمم دا به په یوې ورځ کې ختمو او بیا به انشاءالله د منځه مسایل شروع کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين